بسم الله الرحمن الرحیم. زستا سرور نجیب الله شینواری شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ اصلي پاڼه ده شینواری سپیکس لایف افیشل، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه. شاه نفرت پالو ګوره، نفرت پال هغه کسي چې هغه په افغانستان کې هغه په پاکستان کې کرکټ چې د هر چا خپله خوښه ده چې کوم ټیم سپورټ کوي. که یو څوک راځي مثلا هندوستان سپورټ کوي دا د هغه حق دی، څوک چې پاکستان سپورټ کوي دا د هغه حق دی، څوک چې آسټرالیا سپورټ کوي دا د هغه حق دی. که ته اوس چاته چې ته ولې هندوستان سپورټ کوي ته نفرت پالي، که هندوستان والا یې دغه یا افغانستان یې چې ته ولې پاکستان سپورټ کوي نو تم نفرت پالي. نو دغه نفرت پال دواړو طرف ته شته او دواړو طرف ته نفرت پال چې دي هغوی سره زمونږ هغه د کرکټ ټاکره ده. باقي د اخلاقو په دایره کې دا خو ما درته ووایي چې کنځلې بعضې چا ماته ووایي چې یاره په دې ټول عمر کې به یې ختم نه کړي او دا به همداسې روانې دي. ما ورته ویلي چې ته یو کنځله وکړې تا ته به خلک همدې کامنټ کې لس نورې وکړي. دا یو څه مور خور در باندې ګرانه نه ده، مګر جنرالي موږ دلته د کرکټ خبرې کوو او کرکټ کې رایوري مخالفتي، کرکټ کې دشمني نه. نو لکه د پاکستان او د هندوستان د دوی کرکټ رایوري ده، ټریډیشنل کلونو راسي، مګر نفرت نه دی، دغه یې نه دی، دا څه ورته دشمني نه ده. دلته موږ سره دوه هندوان دي د هندوستان دي، یو پکې مسلمان دی، یو خو د هندوستان هغه کټر پنډت چې هغه برامن هغه هندو دی. هغه هندو چې پاکستان لوبه وګټي ورته یاره مبارک مشه، هغه مسلمان د هندوستان هم پاکستانیانو ته چې مبارک مشه ولا ښه ګیم و. That's it. نو چې هغه یو بل ته یي موږ او تاسو خو پښتانه یو، که څوک ته پښتونخوا دي که څوک ته افغانستان دي، موږ ټول یو خلک یو. نو همدغسې د کرکټ په وجې زموږ یو بل سره د چا یو ټیم خوښېږي بل ټیم، نو دا باید هغسې لیول ته ونه رسېږي چې میچ ختم شي بس بیا ورته وایه چې یاره ستا دې مبارک شي د بل دې مبارک شي. راځي به کرکټ یو میچ نه دی، نورې لوبې به راځي او کرکټ خوند همدې کې کوي چې موږ کرکټ انجوی کوو. زه د پاکستان ټیم سپورټ کوم او ما په دې وجه چې زما ښه راځي، زما خپل پښتانه پکې دي، ما ته خوند راکوي چې محمد رضوان مثلا سکور کوي، ما ته خوند راکوي شاهین افریدي بالینګ کوي، نسیم شاه بالینګ کوي، حارث رؤوف بالینګ کوي، ما ته خوند راکوي. نن د محمد نواز دغه نه بیټینګ نه ما داسې خوند واخیسته، سم کیف یې کاوه. همدغسې که فخر زمان ښه بیټینګ کوي، همداسې که خوشدل شاه کوي، ایون بابر اعظم چې سره پښتون دی نه مګر ټاپ کوالټي پلیر دی، چې کله لوبه کوي ښه شاټونه نو ماله خوند راکوي. او تاله به همدغسې مثلا د روهت شرما شاټونه خوند درکوي. اوس ویرات کوهلي هم زما فیورټ پلیر دی، ماله خوند راکوي د هغه لوبه چې ګورم. باقي مې داسې څوک پکې د هندوستان ټیم کې دغه نشته دی، نو ستا به تا ته به د بل چا خوند درکوي، هغه پروا نه کوي، هغه سره ګورئ مګر د اخلاقو په دایره کې. راځو نن لوبې په اړه ګوره. موږ خو پریډکشن کړی او دا مو ویلو چې یاره زما په ذهن او زړه کې یو ځای کې لکه 1% هم داسې نه راتله چې هندوستان به دا لوبه ګټي. زما وی چې دا به پاکستان ګټي. او ولې پاکستان چې و هغه تیر ځل لوبه کې چې هندوستان سره کومې غلطیانې وکړې که نه هغې نه زده کړه وکړه. دې ځل ته چیس کې محمد رضوان هغه چیس ګایډ که یو شی دی، څوک چې ټاس وګټي هسې ذهني هغه ټارګېټ د دوی خوښیږي چې مثلا بل کس ټارګېټ دله درکړي که 180 هم درکړي هغه ته په یو سیسټماټیک دغه روانې. ګوره ما ریلز جوړ کړی هغه اته رنزې چې دوی اخره کې ورکړې، ما وی خدای دې وکړي چې دا داسې ثابت نه شي چې کار خراب نشي په دې باندې. هغه اته رنز وګوره ډېر کار خراب و. هندوستان یو وخت کې داسې ښکارېده لکه هغه تېره ورځ چې د افغانستان لوبه وه، افغانستان داسې لوبه کوله چې 220 ټارګېټ یې ورکاوه، 200 خو یې کاوه، مګر سریلانکا رئیسار کړه 180 کې. همداسې پاکستان هندوستان رئیسار کړه 180 یا 280 ټارګېټ. نو دغه 20 رنزې چې د پاکستان د ګټې دپاره ښې ثابتې شوې. بالینګ چې ټولو بهترین بالینګ وکړه زما په نظر باندې حسنین نوی کس راغلی او غم شو. نو سپینران خو د کوره تر اوسه پورې شاداب باندې په دې ټول ټورنمنټ کې یو شپږیزم نه ده لګېدلی. نو دا او محمد نواز خو تاسې وکوته. نو ښه ډیسپلن بالینګ یو که سره دی او څه مس فیلډینګ وشو، مګر د پاکستان بیټینګ چې بیا کله وروته بابر اعظم نه دا تمه کېده چې بابر اعظم به نن سکور کوي. ګوره هر یو ښه ټیم چې د هغوی
ګټه لکه پرمختګ همداسې ګریجوال نور ښه کېږي په تیشي کې چې کله ستا مثلا ټاپ پلیر سکور ونه کړي او بیا هم ته لوبه وګټې. دا پاکستان اول ځل په تاریخ کې د هندوستان خلاف 101 دومره غټ ټارګټ چیز کړ. ډېره مخکې دوی دا کار نه و کړی. ګوره دا هغه مختلف بیریرز دي، سرکلې دایرې چې هغه د پاکستان ټیم ماتوي. نړیوال جام کې تر اوسه پورې هندوستان نو مات کړی. تیر ځل هندوستان ته شکست ورکړه په 10 وکټو، نو هغه هم داسې سټایل کې مات کړي. دې ځل ته دا نیکسټ بیریر چې دا چیزینګ و چې داسې های ټارګټ مثلا 180 نو چیز کړی، دا هم چیز کړه او بغیر د بابر اعظم سکور نه. دې مطلب دا چې دې سره د پاکستان ټیم نور هم ښه کېږي. اوپننګ بابر اعظم خو خیر انشاءالله راتلونکي ګیمونو کې به وچلیږي. محمد رضوان دا خو بریلینټ. محمد رضوان تیر 2 ګیمونو کې تقریبا 6 50 والی کوي یا څومره په T20s کې ډیر. لکه محمد رضوان داسې زما خو فیورټ پلیر دی. زما فیورټ پلیر صرف په دې وجه دی چې یو خو ښه ښایسته کوالټي لوبه کوي، ښه پراپر شاټونه وایي، کله کله مخکې شي انارتوډاکس شاټ وایي، په فاین لیګ باندې شپږیزه وایي. باقي چې دی بال داسې ایسار کې معمولی دی 30 یارډ سرکل کې سي میډ وکټ طرف ته وایي او ډبل رنز یې اخلي. دا چې سنگل نه او سنگل واخلي، دا چې ډبل سنگل زی او ډبل واخلي، په دې باندې په ټول ټیم باندې پریشر راځي، د هر سړي طبیعت خرابېږي. چا چې کرکټ کړی جنرالي هغه ته معلومات کیږي چې زه څه خبره کوم. هر کله چې تانه سنگل ځای نه او څوک د سنگل والی بالر هم فرستریټډ شي، فیلډر هم خپه شي، همداسې چې د یو ځای کې نه دوه واخلي هغه فیلډر هم چې دی فرستریټډ شي، بالر هم فرستریټډ شي. دا ټول مینټل گیم دی. نو بیا بالر راځي غلطیانه کوي، دوی په څلوریزي وایي. نو د محمد رضوان دغه کار ډېر بهترین دی. دی هم دغه سټرایک ریټ سره رواني 130 140. خو پاکستان ته مارته ویل همیشه بابر اعظم رضوان کې یو کس 12 سوره پورې ودرېږي، هماغه کار او ګیم روان کړی. یو شی د پاکستان ویک لینک ته چې د فخر زمان صاحب چې دی ولا ډېر وخت راسي ورته فکر کومه او زما په نظر باندې ګیم یې هغسې دغه ګیم نه دی. نو بیخي لکه کوشش هم کې یو سړی راشي او 15 بالونه والي، هغې نه وروسته ښه ټایمینګ سره شاټونه وایي، هغه نه کېږي. یو نیم شاټ وایي بس وروسته چې هغه های ریسک شاټ وي. نو د فخر زمان بیټینګ دومره امپریسیو نه دی. په دې پوزیشن کې چې دی پاکستان ته سوچ پکار دی که بل گیم کې 2 ګیمونه دي ورسره ښه موقع ده که بل څوک لوبوي او که دته چانس ورکوي. خو د پاکستان ټیم مینجمنټ خوښه ده، مګر که چانس ورکوي نو فخر زمان ته باید وایي چې ښه سی لکه څنګه چې ستا فیرلیس کرکټ دی هماغسې وکړه او په نیټ کې ښه سی پریکټیس وکړي او راشي انشاءالله خدای دې وکړي چې ښه شي. نمبر 4 ګوره تیر ځل هغوی جدیجا راایستلی و، آوټ اف د باکس تھینکینګ یې کړی و. جدیجا یې راویسته، جدیجا راغی، سکور یې وکړ او داسې پارټنرشپ یې کیري کړ چې هندوستان ته د هغه او پانډیا پارټنرشپ میچ وګاټه. همدغه شی نن بابر اعظم ماته معلومات شو هغه دغه نه وروسته چې خبرې کولې پریزنټیشن بابر اعظم دا د بابر اعظم دغه نظر و چې دغه دې لاړ شي محمد نواز. ولې سپینرانو او هغه غوښته چې سپینرانو ایډوانټیج والي، مګر محمد نواز چې دی ټول سی والا ډېر پراپر شاټونه والا. نو مال خوند راکړي په ځای چې وروسته راشي محمد نواز هیڅ شی نشي کولی. سو موست لایکلی پاکستان به اوس همدغه ایکسپریمنټ کوي، نواز به مخکې روباسي، کله به سکور کوي کله به نه کوي، مګر ښه دی چې مخکې راشي په نسبت ته وروسته نه. نمبر 4 پوزیشن کې پاکستان دپاره چې نن ګیم کې دغه راغی خوشدل راغی زما په خیال نه 5 کې خوشدل راغی، خوشدل هم صحیح دی. نمبر 6 آصف علي. ګوره آصف علي چې دی ما خو تاسو ته ویې که نه چې دغسې کار یې دی. کیچ یې ډراپ شو، سردارجي ګوره ارشدیپ صاحب اوس مې چې ارشدیپ جنت پوه شوې هغه بال ورته ایزي واخیسته ټک، هغه همداسې کیچ او ډراپ یې کوي. اوس کیچونه خو ډراپ کېږي، دا کرکټ دی او دا میسیج زما خاص افغان کرکټ مینوالو ته دی. ښه غوږونه خلاص کړئ او قضاوتونه مه کوئ، پوره خبره واورئ. د دې په ځای چې کرکټ جذباتي وکئ او دونه جذبات پکې واچوئ چې تاسې میچ بیلی او ټینشن کې یاستئ او دغه نو سره یې ګوره مروره. کرکټ د ګټلو بیللو لوبه ده، څوک به یې ګټي څوک به یې بیلي. د افغانستان چې کوم لوبغاړي دا ټول خواري کوي، دا داسې نه چې خواري نه کوي، چې نه کوي موږ ته پته لګېږي خو خواري کوي. اوس کریم جنت دی
نه ورته بیټینګ چا ورکاو نه ورته بالینګ چا ورکاو. زه منم کریم جنت زه طرفدار نه یم، ګوره زما ویډیوګانې مختلفې نه کړي دي، سره یې لوبومه ټیم کې، باید سره سکواډ کې نه وای، خو چې اوس دی در سره ټیم کې هم لوبی، نه بالینګ ورکوي نه بیټینګ ورکوي، داسې فیلډینګ کې یو کیچ راشي قسمت کار. زه خو حیران دې ته یم چې غریب مس جج که کار څه، خو چې بده راشي بده ورځ که نه، بیا ډېره بده ورځ راځي، بیا بس بیا د خلکو بیا مثلا تیل اوبه بلیږي او ستا تیل هم نه بلیږي. نو په کریم جنت باندې غریب باندې بده راغلې ده، سم دم کیچ و خدای خبر چې د چیو که چې راغی ډز دلته ولګېده ډراپ، بس کریم جنت سي خلکو راواخیسته کنځلې یې وکړې. وروره کریم جنت سره ستا څه کار دی؟ ته کریم جنت ته یو 2 روپۍ ورکوې، ته چېرته دې لوبغاړو ته تا څه معاش ورکړی، تا څه شی ورکړی دی؟ ته بس خالي ټي وي ته ناست یې، هغه تا ته لوبه کوي، تا له خوشحالي درکوي. خو چې کله گیم بایلې په داسې وخت کې که ته راتلی نه شي چې مثلا دا سپورټ کې چې ولا یاره بس کرکټ ته دا راځي مخالف ټیم ښه لوبه وکړه، زموږ ټیم اوس هم الحمدلله بنګلادیش سریلانکا یې په راونډ کې مات کړه، انیکسپیکټډلی دې موقع ته راورسېده، کېدای شي نیکسټ ګیم زموږ پاکستان سره دی، انشاءالله پاکستان به ماتو، هندوستان به ماتو، که دواړه نه یو به پکې خامخا هیله ده چې ووهو. دغسې باید کرکټ تاسې سوچ وکړئ، داسې نه چې کریم جنت ته کنځلې شروع کړي، سمیع الله شینواري ته کنځلې وکړي. ګوره 2 کاله دا خو د سمیع الله شینواري مشکل نه دی چې 2 کاله دی بار ورته ټیم ته راوسته، دا کرکټ بورډ خبره ده. کرکټ بورډ ولې راوسته؟ محمد نبي غوښته، ستا کیپټن ولې غوښته؟ ضرورت رانغی سي استعمال نشو، هغه بېله خبره ده، مګر کیچ راغی، کیچ ډراپ شو، کیچ ته ښه نه ښه پلیر ای بي ډیویلیرز کیچ ډراپ کړی دی، ویرات کوهلي ډراپ کړی دی، پانډیا ډراپ کړی دی، ټول ما کتلی دي، نو څوک کیچ نه ډراپ کوي؟ افغان کرکټ مینوالو هیله ده چې یو خوا اتلان، ګوره دا زموږ لوبغاړي دي، دا زموږ د کرکټ لوبغاړي دي، اوس که ته ورته اتل یې نو بیا اتل خو داسې نه چې لوبه بایلې ته اتل ته کنځلې شروع کړي، دا خو ډېر بد کار دی. د چا مور خور یادوه، تاسو ته کریم جنت څه ویلي دي؟ هغه خو کرکټ کوي، تا ور نه بستلی دی کرکټ ته، هیڅ حق نه لري چې چا مور خور ته کنځلې وکړي بې ادبه انسانانو. او د موبایل ته چې وګوره چې موبایل مه ځان ته نیولی، لږ ورته وګوره چې ته کله خبرې کوي کنځلې کوي، ته چا ته لګیا یې، لږ ځان سره سوچ وکړه. د موبایل کې تا ته د چا عکس ښکاري؟ دا خپل عکس درته ښکاري، نو ته خپل ځان ته کنځلې کوي، بل سړی خپل ته یې نه. سوچ وکړئ، نو کرکټ ته کرکټ غوندې انجوی کوئ، خوند یې نه ولا ما خو ایشیا کپ نه هسې خوند واخیسته، ښه دونه خوند کوي، کوالټي ګیمونه دي، هر یو ګیم یې د کتو دی. دغسې ګورئ هندوستان پاکستان یو به ګټي په کیسه کې نه، افغانستان غواړم چې وی ګټي، زموږ خپل وطن دی، خپل خلک مدي، خوشحاله بشي، غریبانانو سره نورې خوشحالۍ نشته، کرکټ خوشحالي ده، دا هم ښه ده. همداسې که پاکستان د بل چا سره هندوستان سره لوبه زه غواړم چې پاکستان یې وګټي، د پښتونخوا پښتانه دي، زما پښتانه پکې وو، 11 کسانو کې 8 که 9 پښتانه دي، نو ښه نه ده، هسې ما ته خوند راکوي. اوس که تا ته خوند نه راکوي هغه ستا کار دی، پروا نه کوي، پوه شوې، ته به یې چې بل وګټي هغه مشکل نه دی، مګر دا خو کرکټ دی، دا به د کرکټ غوندې انجوی کوو. لکه پاکستان نن بهترینه لوبه وکړه، ما ته معلومات و چې پاکستان ټیم چې بالینګ یې بهترین کوالټي دی، او بیټینګ چې دی چیزینګ کې دا ښه پراپر سیسټمیټیک چیز وکړي. یو شی ډساپوینټ شوم چې بابر اعظم زره وشو، که بابر اعظم ولیاړ وی دا به نور هم پاکستان ایزیلی چیز کړی وی، خو راتلونکي گیمونو کې به انشاءالله هیله ده چې زموږ خلاف که بابر اعظم سکور ونه کړي، خو چې نور چا خلاف یې کوي ګورو به هغه به هغې وخت سره. مګر د پاکستان بیټینګ چې محمد نواز او رضوان ورته ټول گیم راغونډ کړه، اخره کې د آصف علي کیچ ډراپ شو او هغې ډراپ کیچ ته استفاده وکړه. بیا هم یو پراپر بیټسمین چې یو ټیم کې لوبیږي، یو 40 T20 کړي، باید میچ یې فینش کړی وای. که میچ یې فینش کړی وای نو کېدای شي 10 نور گیمونه په دې یو دغه باندې گیم باندې کړی. د آصف علي همدغه کار دی په ټیم کې، نو دوی همدغسې کس ساتي همدې پوزیشن کې چې هغه راشي شپږیزې ووهي. نو دا د افغانستان د پاکستان او د هندوستان ترمنځ لوبه وه او ښه بهترینه لوبه وشوه. د پاکستان د کرکټ مینوالو ته د مبارکي، دا باقي چې دي نورو ته د زړه صبر غواړو. نفرت پال چې دی، نفرت پالو، نفرت مه کوئ، بیرته کلارې په طریقار څه کوئ، مینه محبت سره ویشئ. کرکټ ته موږ راځو، تاسو ته خبرې کوو په کرکټ باندې. ګوره دا خبرې ده چې اوس د تاسو دلته لایو لګیم، دا اسانې نه دي، پوه شوې. او دلته ټیم په امریکا کې دې ته ایستل او دې ته دا داسې اسان کار نه دی، مګر ما ته معلومات دی. اوس هم ګوره دومره خلکو میسیجونه را لېږلي دي په میسنجر کې، او
چې د حد نه زیات ستاسې ټولو مینې محبت نه یو جهان مننه. دا دلته چې څوک لایک کوئ دا زړه دا دغه یو جهان مننه ستاسې د شیر نه. ګوره د خلکو په پیجونو کې چې دی 15 لکه 6 لکه 1 میلیون خلک او د هغوی ویډیو چې تاسې وګورئ 50,000 40,000 شپېته خلک ګوري. زمونږ په پیج کې دا د 45,000 خلک په ته ورسېده او زمونږ ویډیوګانې چې 50 شپېته 80,000 80,000 یو لک همدغه خلک ګوري. دا ټول ستاسې برکت دی. مونږ د کرکټ یو څه معمولي غوندې یو زده کړه کړې ده. مینوال د کرکټ هغه 1993 راسیمه چې کرکټ فالو کوم. د کرکټ هر لوبه ګورم خوند راته راکوي او یو ګیری کرسټن اکیډمۍ کې یو لیول 2 کوچینګ کړی دی. انشاءالله نور به هم کوو. د کرکټ په اړه مختلف آرټیکل هم د کرکټ د مختلف ایکسپرټ ویډیوګانې ګورم هغوی خبرې کوي انګلیسي کې لګي. تاسو سره بیا زه خپل نظر پکې شریکوم. دا تیشه دا بس د کرکټ یو مینه محبت دی. تاسو پښتنو سره زما مینه ده. ما تاسو ته وکړه چې ولا دوی د پاره ډیر کم خلک کېدای شي وس را پیدا شي چې هغه تاسو ته پښتو کې د کرکټ خبرې وکړي. نو زه د ما اردو چینل وزما په دغه کې یوټیوب کې مګر زه تاسو ته پښتو ته راوړېدم. دا تاسو سره زما مینه ده او دا صرف د پاکستان د افغانستان د دوانو پښتنو سره ده. صرف د افغانستان پښتانه نه د پاکستان پښتانه چې دي دا زما ورونه دي. دا زما یو خلک دي که په دې زړه چا بدې راځم که په دې باندې ماته ته کنځلې کوې وروره کوه لګیا اوسه چې ته هر څه یې پوه شوې. خدای دې وکړي چې ټوله دنیا زما خلاف شي چې هر شی وشي. که څوک یې چې دا به سره سره یو ځای نشي نه دی کېږي. زما چې څومره عمر دی زه خو به کوشش کوم که نه چې دا سره یو ځای یو موټی کوم په اتفاق او اتحادی کوم. یو ښه خبره خو به کوم که نه. یو په کلي کې به یو څوک یو ځای کې زما یو ښه خبره واوري خوشحاله به شي. د چا زړه خو مونږ خوشحاله که نه. او چې چا زړه هسې په ظلمانه ازارېږي نو خدای پاک دې ستاسو ته هدایت وکړي. قصدر مونږ نه غواړو چې چا زړه ازار کړو. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. د کرکټ میچ یو بهترین میچ و. هیڅ خبره پکې نشته. تر اخري هغه پرفیکټ انډیا ورسس پاکستان یو 2 باله انډیا یو بال زیات باندې ګټلی دوی یو بال لیټ شو وکټه یې لاړه. نور ښه بهترین میچ و. نو انشاءالله سبا خو رخصت دی میچ نشته. په بله ورځ د سریلنکا انډیا دی ګورو. په هغې باندې به اوږده ویډیو ونه کړم خو شورټ ویډیو به ورباندې وکړم. بیا هغې وروسته چې دی بیا د پاکستان افغانستان بیگ گیم دی هغې په اړه به سره خبرې کوم. افغانستان ټیم سره یو بل زیاتی شوی دی چې بل گیم یې موږ ته بیک ټو بیک هندوستان سره راکړی دی او د دوبۍ کنډیشنز چې دي خدای دې وکړي چې زموږ پلیران بریک ډاون نشي. په لوی الله مسپارم. ستاسې ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه. خدای په امان. السلام علیکم.